الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام معزز ملمنو او د دې مجلس ګډونوالو، غواړم چې د خپل رب د خپل پروردگار چې زموږ استاسو الله دا یو څو خبرو ته اشاره وکم. الله پاک قرآن کې فرمایي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حدیث پاک فرمائی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تعجز عن محارم اللہ. دیتا اشارہ کی چھے دی ہر ملک، دی ہر قبیلے، دی ہر ولایات، دی ہر کلی دی انسانان و رب چھ دا اغا اللہ دا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا د قیامت پور د انسانانو رهبر او پیشوا ده. او فرمایي چې څوک هر انسان دا کلمه وایي د الله مهمان خانه ته جنت ته داخل شي، خو په اخلاص سره. پښتنه او اخلاص مطلب څه ده؟ وایي چې د حرام نظام بچ کی، تقوا لین سره وي. زما عزتمندو، الله جل جلاله ذات دا ډیر لوی او ډیر عظیم ذات ده، او د الله صفات چې دي دا ټول حق صفات دي، او الله د هر عیب نه پاک ده، مستجمع د جمیع صفات کمال ده. رب د ټول عالم ده، خالق د ټول عالم ده، د ټول مخلوق خالق ده، حافظ و رازق ده، او ډیر مهربان ده او بخونکی ده، او د عبادت لائق او مشکل کشا ذات چې دا هغه صرف الله رب العزت ده. صمد ذات هیڅ چاته محتاج نه ده، او ټول مخلوق دته په هر په پیدائش کې محتاج دي او په خپل صفاتو کې مرته محتاج دي. دومره صفات دي چې ټول دنیا بحرونه سیاهي شي او ټول ونی زنګلونه او دا قلمونه شي، انسانان او پیریان کاتبان شي، دی الله صفت نخلاصي. او که دومره نورم داسې شي لکه دا څومره چې بحرونه او قلمونه بیا هم دا بخلاص شي، او دی الله صفات نخلاصي. هغه ذات ته چې شپږ ورځو کې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي، د عقل نه ډیر اوچت ده، وراء الورا ده. نو دی وجه نه وایي الله په ذات کې فکر مه کوئ، نشئ کولی. د الله مخلوق کې، د الله قدرتونو کې فکر کوئ چې دا جګ جګ اسمانونه، دا ځمکې، دا شپه ورځ، دا فصلونه، دا غرونه، وچ علمده، حیوانات، انسانان، پیریان، فرشته، دا ټول مخلوق په خپل قدرت پیدا کړي دي، او د دې په پیدائش کې چا نه کومک نه غوښتي، او د دې په حفاظت کې په پالنه کې هیڅ مشکل نه لري. د رب د انسانانو د کامیابی لپاره هر زمانه کې پیغمبران را لېږلي دي، او پیغمبرانو خپل رب خلق ته معرفي کړی چې الله هغه ذات چې آدم علیه السلام بغیر مور پلار پیدا کړ، دا د طاقت و. حوا علیه السلام بغیر د مور پیدا کړ، او داسې د صالح علیہ السلام زمانہ کې تیګه نه اوخه خلل. موسی علیہ السلام زمانہ کې د اوچ لرګي نه خامار پیدا کول. ابراهیم علیہ السلام زمانہ کې اور کې نسوزل. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراهیم. او زما دوستانو داسې د ټولو پیغمبرانو معجزې، داود علیہ السلام ته اوس پر نرم کول، سلیمان علیہ السلام ته هوا تابع کول، نبی صلی الله علیه وسلم د ګوتې په اشاره سره شق القمر او سپوږمۍ ته ځای کېدل. داسې مختلف معجزات انبیاء صلی الله علیه وسلم او انسانانو ته وړاندې کړي دي.
اوس په دې امت کې نبی صلی الله علیه وسلم پس ټول انسانان شامل دي خو یو امت اجابت ته یو امت چې هغه اجابت نه کوي امت اجابت ټول مسلمانان دي په دې کې علما اولیاء صحابه شاعران ادیبان قامت په ټول کې شامل دي ما هو د استاد پوهان صدیق الله رښتین دا خبر ممنن واوریدله د پروګرام راته یو ټلیفون کې خبر راغی چې داسې غونډه ده کرایش نو راغلو ما کتاب یې 2-3 ورقې وکاته او د تصویر ته چې ګورم دا واقعا چې تعلیم یافته عالی تعلیمات کړي پوهاندې پر رسېدلی ده او داسې قوانین معلومیږي چې جګړه مار نه و چا سره بوکس و پنجه نه استعمالوله ادیب و خو د ادبیاتو ته چا په وخت کې توجه نه کوله او د په وخت کې ډېر لکه د موږ په وخت کې نږدې وختونو کې چې وینو ډېر داسې ناخوالې د مشرانو نه وینو رهبرانو نه وینو بادشاهانو نه وینو حاکمانو نه وینو نو هغه بیا د زړه درد سره په شعر او په داسې نظم سره هغوی د خپل د زړه تسل کوي او د هغې نه کتاب جوړ شو د خلک هغې نه د هغې د شوق مینه کوي نو دوی اولادې ته د زوی ته د خدای توفیق ورکړي لکه څنګه چې غم شریک صاحب ورته اشاره وکړه چې موږ قدم باندې لاړ شي او دا بهترینه خبره ده او زموږ استاسو ټولو لاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دغه سنت د الله احکامات چې په دې کې دا ټول خبرې شامل دي او د استاد دا اول عنوان شما وکړه چې ویل چې دا دین الله پاک دنیا کې انسانانو ته رالېږلی ده قبر کې بیا دین نشي چلولی جنت کې بیا دې حدودات یعنی ضرورت نشته ده نو دنیا او آخرت کامیابی اشاره کړې دا دین کې ده او دین د خدای نعمت ته ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها که د خدای نعمتونو شمار کې حساب کولی نشي او په نعمتونو کې دا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي وردیت لکم الاسلام دینا دین ته اشاره کړي دا نعمت ته او دا نعمت خدای موږ ته ځان ټول باندې پیرزونه کی او په دې کې خدای د اخر پورې پاتې کی خبر دې نه کوم شروع پر تکلیف نشي ام دې وخت کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین علی تاسو ټول تاج در جزاکم الله